سلامونه وخت مو په خیر. ولسمشر غني د هیواد هوایي ځواک 653 پیلوټانو، انجینرانو او نورو کارکوونکو ته د 500 زره افغانیو نغدي انعام ورکولو اعلان کړی دی. دغه پیسې د حکومت د 1 کوټ څخه ورکول کیږي. د امریکا بې پیلوټه الوتکو د هیواد په شمال کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي. راپورونه وایي چې دغه بریدونه تېره ورځ د جو بایډن او ولسمشر غني تر لیدنې مخکې شوي دي. په تېرو 24 ساعتونو کې 248 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 130 تنه ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په دې موده کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 42 کړۍ ماینونه کشف کړي دي. هند په افغانستان کې د 83 میلیونو ډالرو په ارزښت 313 پراختیایي پروژې پلي کړي دي. اقتصاد وزارت ویلي چې د هیواد په 40 ولایتونو کې کابو 6.8 میلیونه کسان له دغو پروژو څخه ګټه پورته کوي. او د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی دی. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په تېرو 5 میاشتو کې شاوخوا 4 زره ټنه صادرات چې ارزښت یې 8 میلیونه ډالره کېږي صادر شوي.